د دواړو جهانو سردار مبارک یوه ګیله ښکاره کړې وه زما په امت کې به دوه ډلې پیدا کېږي دا به جنت ته نه ځي او د جنت بوی به نه اوري نه به جنت ته ځي نه به د جنت بوی اوري یو هغه ډله به ده چې دا به په نارینهو کې پیدا کېږي د دوی سره به د ظلم ډنډې په لاس کوي او په خلکو به ظلمونه کوي محدثینو د دې دوه تعبیره کړي چې کوم ما کتلی دي یو تعبیر دا کړی دی چې دا پولیس طبقه به ډېره شي دوی به ظلمونه کوي دې بړخیله کې نیم خبر دا پولیس پم به ماته وشي دی د پیر صاحب نه موږ هم نه خلاصېږو دا پولیس طبقه غریب کلینډر ډرور سره په کم خوی ملاویږي او خان ملک سره په کم ملاویږي غریب ته په کمې بدماشۍ ملاویږي مالدار ته په کمې انداز ملاویږي ظلمونه به کوي بعضې تعبیر کړی دی مشران به ډېر شي نو کونسلران ډېر شو که ډېر نه شو کونسلران دی صاحب ناظمان دی جی یوت دی جی خواتین دی جی دا پکې ناظم دی جی دا پکې ټاون دی خور ته پته ده چې د دې ملا او د دې فقیر د دې میا او د دې غریب کوڅه خرابه ده مال یې وټ نه دی راکړی دل به کوڅه نه پخی ظلم کوي که نه کوي وایي دا خلک به ډېر شي دا خلک به د جنت ته ځي نه د جنت بوی به نه اوري بل ډله هغه د رسول الله وسلم فرمایي زما په امت کې به زنانه پیدا شي کاسیات عاریات مائلات وممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت لم یجدن رائحة الجنة داسې زنانه به پیدا شي کاسیات جامې به اغوستې وي عاریات بربنډې به وي پخوا به محدثینو چې زاړه احادیث ګوري د دې تعبیر به یې کړی د دې تعبیر یې دا کړی دی چې جامه به داسې جوړه کړې وي چې د بدن سره به لګېدلې وي نو د بدن ساخ به پکې ښکارېږي هغه زمانه کې دا مچردانې نه وي دا شمیسونه دې زمانه کې دا شی راوتل زه یو دکاندار له لاړم پټکۍ مې په کارو یو کپړه ورسره پرته وه نو ما راواغسته داسې نو داسې مې وکړه داسې ولکه چې داسې ته ګوري ورته نو بیا مې داسې کړه بیا به کوم ښکارېدو نو بیا مې څلور باغې کړه بیا به کوم ښکارېدو ما ته هغه دکاندار وی اندو ما ته یې وی مولي صاحب څه کوئ مې دا کپړه مې سي کوله مې دا تاسو مچردانې خرڅوئ وی نه دا د زنانو جامې دي شمیس ورته وی د دې نه جامې جوړوي او ما ته دا حدیث یاد شو کاسیات عاریات جامې به یې اغوستې وي بربنډې به وي تاسو خبر کېږئ ما ته خپله نیا یاده ده چې زما نیا به د 14 ګزو نه جامې جوړولې ده کالي به یې ورته وي او دا نن چې زما ستا کم ګریوان دی دا ګریوان د زنانه و د نارینه ګریوان دلته و یا د نارینه ګریوان دلته و دا ګریوان ولې دلته راغی د زنانو دا ګریوانو زنانو به چېرته ماشومانو لپی ورکول صرف دا یو بټن نیم به کولاو کو پرده کې به خپل ماشوم سینې ته ور واچو حیا به وه اوس چې روغ کمیس بره کې داسې خواښې ناسته وي لورې ناسته وي زوی یې ناست وي پردی کپړو خرڅولو والا ناست وي پردی نارینه ناست وي دا د هغه په مخ کې خپل کمیس اوچتوي او بیا خپلو بچو لپی ورکوي